د 2021 کال څخه تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 افغان او 100,000 اوکرایني کډوال د امریکې متحده ایالتونو ته راوستل شوي دي. دا کډوال د امریکې د دولت تر نظر لاندې د خیریه مؤسسو له لارې په مختلفو ایالتونو کې ویشل شوي دي. د دې خیریه مؤسسو دنده دا ده چې د نوي راغلو کډوالو سره د اسنادونو په ترلاسه کولو، کور پیدا کولو او د کارموندنې په برخه کې مرستې وکړي چې دغو کډوالو ته د نوي ژوند پیل اسانه شي. دلته د کالیفورنیا د ایالت د سان دیګو په ښار کې د welcome.com خیریه مؤسسې نوي راغلو کډوالو ته د کارموندنې ورکشاپ دایر کړ. افغانان لپاره مهاجر لپاره کار وموندو، کار ورته یو ځای کې پیدا کړو، نو او په ضمن کې سی وي به هم ورته جوړیږي او عین حال کې تلیفونونه موږ ورکوو. محمد کوثر مومند چې د جمهوریت په نظام کې د پوځي پیلوټ په صفت دنده اجرا کوله او د نظام له سقوط وروسته امریکې ته راوستل شوی دی، اوس په دې ورکشاپ کې د ژباړونکي په توګه کار کوي. دا خیریه بنسټ د ویلکم یو اس په نوم باندې د ورجینیا نه راغلي دلته د سان دیګو ښار ته چې زموږ افغانانو وروڼو سره او اوکراینیانو سره په کاریابي کې کومک وکړي او هغه کمپنیانې چې دلته خلک استخدام کوي هغه کمپنیانې راغوښتي دلته، نو چې هغه خلک زموږ افغانان چې نور کارونو پسې ګرځي نو هغه ټول په یو ځای کې کولی شي د خپلې خوښې کار په هغه یو ځای کې پیدا کړي. داسې ورکشاپونه د امریکې په بیلابیلو ایالتونو کې دایریږي. ورجینیا شروع کردیم، اتلانتا هم رفتیم، حالا سان دیگو آمدیم، سیاتل هم رفتیم و بعد از این میریم ساکرامنتو، لاس آنجلس که مهاجرین دیگر هم کمک کنیم. په دې وخت کې چې موږ ته هر ډول کار پیدا شي ورته خوشحاله کیږو، ځکه چې موږ له اوکراین څخه تازه راغلي یو، ډېرې مادي ستونزې لرو او پیسو ته زیات اړتیا لرو. چیز شد دیگه حالا اومدیم میخوایم که همه اکسپریان چیزایی که دارم اینجا درج کنن، ببینیم که چی وظیفه کدام اما محاورت هایی که ما داریم اینجا بر از او وظیفه دارن که ما بتونیم وظیفه خود از طریق همین فامیل خود سپورت کنیم وظیفه خوب. د دغسې ورکشاپونه له لارې څخه هلې ځلې کیږي چې نوي راغلو کډوالو سره د کارموندنې په برخه کې مرستې وشي تر څو دوی په خپل خپو ودرېږي او خپل ځان ته نوی ژوند جوړ کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.